قدرمنو دوستانو او ګرانو زده کوونکو په سلامونو مه هرکلی کوم. هیله ده چې سلامتیا او روغتیا به مو په برخه وي. په تېره خپرونه کې ګرانو دوستانو مونږه د بېلابېلو کیمیايي تعاملونو له لارې د عضوي تیزابونو په لاسته راوړنې یا هم په استحصال باندې بحث او خبرې وکړې. دا چې په نن درس کې څه لولو په ګډه یې ګورو. د درس عنوان فارمیک اسید او اسیدیک اسید. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د فارمیک اسید او اسیدیک اسید فزیکي او کیمیايي ځانګړنې بیان کړي، د فارمیک اسید او اسیدیک اسید د استحصال صنعتي او لابراتواري طریقې توضیح کړي، د فارمیک اسید او اسیدیک اسید د کارېدنې ځایونه تشریح کړي. ښه نو دا مو په یاد وي چې فارمیک اسید د کاربن ډای اکساید د ریډکشن په تعامل کې مهم رول لري. یعنې د دې لارې په واسطه هغه کاربن ډای اکساید چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي بیرته په ګټورو کیمیاوي موادو اړوو. او فارمیک اسید هم د مایع سون توکي په حیث ګڼل کیږي چې هم انرژي تولیدوي او هم انرژي ذخیره کوي. خو دا هم مه هېروئ چې په دې اواخرو کې یې تقاضا هم بیخي زیاته شوې ده. معلم صاحب آخر نو داسې کومه کیمیا پکې پرته ده چې تقاضا یې زیاته شوې ده؟ هڅه جنه کیمیا پکې دا پرته ده چې دغه تیزاب د کاغذ جوړونې، درمل جوړونې او دغه شان د ټوکر جوړونې په صنعتونو کې په پراخه کچه کاریږي. سربیره پر دې دغه ماده د هایدروجن د تولید لپاره د سون پیلونو کې هم د کارونې وړ ده. دا په رښتیا هم چې د کار ماده ده. بالکل، مګر کله چې موږ فارمیک اسید مطالعه کوو نه باید د یوه ساده عضوي تیزاب په توګه ورته نظر وکړو، بلکې د یوې مهمې صنعتي او چاپیریالي مادې په توګه ورته پام وکړو. دا سکرین ته پام وکړئ. فارمیک اسید. د فارمیک اسید ساختماني فرمول H رابطه C دوه رابطه O رابطه OH دی او تر ټولو ساده کاربوکسیلیک اسید دی چې د ډیرو حشرو په نیخ او زهرو کې شتون لري. فارمیک اسید د الډیهاید او کاربوکسیل ګروپونو د درلودو له امله ځانګړي کیمیايي تعاملونه سرته رسوي. H رابطه C دوه رابطه O رابطه OH. په دې خو پوه شوئ چې فارمیک اسید تر ټولو ساده کاربوکسیلیک اسید دی چې د ډیرو حشرو په نیش یا هم په زهرو کې شتون لري. که په ساده اصطلاح ووایو دغه تیزاب د سرو میږیانو په نیش کې شتون لري او کله چې دا میږي انسان وچیچي نو هغه ځای بیا ډیر زیات سوزش کوي چې دا ټول د همدې فارمیک اسید وجه ده. معلم صاحب نو دا په دې معنی چې کله میږی زموږ د بدن په کوم ځای ودرېږي موږ باید یوې کیمیايي حملې ته ځان چمتو کړو. مه ورته خفه کېږه، په بدن کې به د عضوي تیزاب زیات شي. معلم صاحب که داسې وي نو بیا خو زموږ کور د فارمیک اسید یو فعاله فابریکه ده. بالکل، خو که چا درته وویل چې فارمیک اسید در باندې استعمالوم نو په دې باندې پوه شئ چې د سرو میږیانو یو کنډک یې درته ساتلی دی. معلم صاحب موږ هم تشویش نه لرو، موږ کیمیا په کیمیا ختموو، داسې سپری پې وشیندو چې بیا زموږ طرف ته مخ هم روانه نه وي. ښه نو دا چې د موضوع څخه لرې لاړ نه شو، راځئ چې د فارمیک اسید په فزیکي خاصیتونو باندې ځان پوه کړو تر څو په دې باندې پوه شو چې دغه تیزاب څه ډول ځانګړنې لري. د فارمیک اسید فزیکي ځانګړنې. فارمیک اسید د لاندې فزیکي ځانګړنو لرونکی دی. فارمیک اسید یوه بېرنګه مایع ده، ځانګړی بوی لري، له اوبو سره په هر نسبت حلیږي، د ایشېدو ټکی یې 100 سانتي ګرید درجې دی. ښه نو په دې برخه کې به کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب دا برخه خو بیخي ساده او اسانه وه. ډېر ښه، نو اوس هم د فارمیک اسید په کیمیايي خواصو باندې غږیږو چې دغه تیزاب څه ډول کیمیايي خواص لري. د فارمیک اسید کیمیايي خواص: کاربوکسیلیک اسیدونه د هغوی د مالګو په پرتله په اسانۍ سره اکسیدایز کیږي. فارمیک اسید په اوبلن محلولونو کې په خپلو اړونده ایونونو تجزیه کیږي. همدارنګه له فارمیک اسید هم د تعامل په لومړي پړاو کې بې ثباته کاربونیک اسید لاسته راځي او په دویم پړاو کې بیا کاربن ډای اکساید او اوبو تجزیه کیږي. ښه نو په دې معادله کې تاسو ګورئ چې د فارمیک اسید یو مالیکول په اوبلن محلول کې د خپل اړونده فارمیټ او هایدروجن ایونونو باندې تجزیه شوی دی
چې د تیزابو د تعادل ثابت یې یعنی که ای بسوي کیږي له 1.8 ضرب د 10 په تاوان د منفي 4 سره. همدارنګه د تعامل په دویمه معادله کې ګورو چې فارمیک اسید د اکسیجن په شتون کې اکسیدیشن کیږي چې د تعامل په لومړي پړاو کې ترې کاربونیک اسید ترې لاسته راځي چې یو منځنی او بې ثباته حالت لري او په پای کې همدغه کاربونیک اسید بیا په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې تبدیلیږي. انشاءالله چې تر دې ځای پورې خو کومه ستونزه نه لرئ که نه؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو اوس هم مونږ د فارمیک اسید د استحصال په طریقو باندې بحث او خبرې کوو. مونږ کولی شو چې فارمیک اسید په دوو طریقو یعنې په صنعتي او په لابراتواري طریقو باندې یې استحصال کړو. راځئ چې لومړی هم په صنعتي طریقه د فارمیک اسید په استحصال باندې ځان د فارمیک اسید استحصال صنعتي طریقه. فارمیک اسید په صنعت کې د فارمالدهاید له اکسیدیشن څخه حاصلیږي. د تعامل په دې معادله کې تاسو ګورئ چې یو مالیکول فارمالدهاید د اکسیجن په شتون کې اکسیدیشن شوی دی او په پایله کې هم ترې یو مالیکول فارمیک اسید لاسته راغلی. ښه نو په دې باندې خو پوه شو چې په صنعتي طریقه فارمیک اسید د فارمالدهاید له اکسیدیشن څخه ترلاسه کیږي. اوس به وګورو چې په لابراتواري طریقه دغه تیزاب څنګه او څه ډول ترلاسه کیږي. د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لابراتواري طریقه. په لابراتوارونو کې د فارمیک اسید استحصال لپاره د اوکزالیک اسید یو مالیکول ته تودوخه ورکول کیږي چې په پایله کې فارمیک اسید او کاربن ډای اکساید لاسته راځي. ښه نو په دې باندې خو پوه شو چې فارمیک اسید مونږ څنګه کولی شو چې په صنعتي او په لابراتواري طریقو باندې ترلاسه کړو. اوس هم غواړو چې په لابراتواري طریقو باندې البته په عملي توګه مونږ فارمیک اسید ترلاسه کړو. نو یوه لنډه دوه لومړی اخلو بیا هغې نه وروسته مونږ په عملي توګه فارمیک اسید په لابراتواري طریقه ترلاسه کړو. قدرمنو دوستانو یوه لنډه دمه لرو بیرته زه راګرځو. بیان ستړي بشئ د کیمیا خوريزه خپرونې دویمه برخه ده. په تېره برخه کې مونږ د فارمیک اسید د فزیکي او کیمیايي خواصو او د استحصال په طریقو باندې خبرې اترې وکړې. اوس هم غواړو چې عملاً په لابراتوار کې د اکزالیک اسید له تجزیې څخه مونږ فارمیک اسید ترلاسه کړو. ښه نو دا چې دې تجربې لپاره مونږ کومو توکو ته اړتیا لرو او موخه یې څه ده په ګډه په سکرین باندې ګورو. تجربه. زده کوونکي به د دې تجربې تر پای وکولای شي چې په لابراتواري طریقه د اوکزالیک اسید له تجزیې څخه فارمیک اسید په لاس راوړي. کارېدونکي توکي او لوازم: 210 ګرامه اوکزالیک اسید ډای هایډریټ، 100 ملي لیتره ګلیسرول، 3 خولې لرونکي فلاسک، تودوخې سرچینه یا هیټر پلیټ، ترمامیټر، د ساده تقطیر وسیله یا ډسټلیشن اپریټس، د تقطیر لپاره جمع کوونکی فلاسک، 50 ملي لیتره خالصې اوبه او د جزئی تقطیر وسایل یا فریکشنل کالم، ترمامیټر، فلاسک او جمع کوونکی فلاسک. ښه نو ګرانو زده کوونکو په دې تجربه کې مونږ غواړو چې د اوکزالیک اسید له تجزیې څخه مونږ فارمیک اسید ترلاسه کړو. اوکزالیک اسید یو ډای کاربوکسیلیک اسید دی چې د تودوخې په پایله کې تجزیه کیږي او په پایله کې ترې فارمیک اسید او کاربن ډای اکساید لاسته راځي. یو څه هم باید په یاد وي چې تنها تودوخه کولی شي چې اوکزالیک اسید تجزیه کړي. نو د دې لپاره چې دغه تعامل چټکتیا ومومي او دغه راز د اوکزالیک اسید د خرابېدو څخه هم مونږ مخنیوی وکړو نو له ګلیسرول څخه د کتلیست په توګه مونږ کار اخلو. همدارنګه تودوخه هم باید د سانتیګریډ تر 119 درجو پورې مونږ پایداره وساتو ځکه که چیرې تودوخه له دې څخه زیاته شي نو مواد تجزیه او زهري کیږي. ښه نو چمتو یې چې تجربه پیل کړو؟ او معلم صاحب. ډېر ښه. لومړی به په دې 3 خولې لرونکي فلاسک کې مونږ د 100 ګرامو په اندازه مونږ دغه اوکزالیک اسید ور واچوو
ښه نو اوس هم د 100 ملي لیترو په اندازه دغه ګلیسرول هم راواخلو او دلته به یې اضافه کړو په دې فلاسک کې تر څو د کتلیست په توګه عمل وکړي. ښه نو متوجه اوسئ مونږ دغه ترمامیتر په داسې شکل باندې نصبوو چې مونږ ته د مایع د تودوخې درجه راوښیي، نه د بخار د تودوخې درجه. اوس د تختیر دستګاه چمتو کوو او مخلوط ته حرارت ورکوو. فکر مو وي چې مونږ حرارت تر 125 درجو پورې عیاروو او دغه مخلوط ورو ورو ګرموو. خو فکر مو وي چې تودوخه باید له 110 درجو څخه زیاته نه کړو ځکه چې مواد زهري کیږي. یادونه: په دې تجربه کې که څه هم فلاسک تر 125 درجو د سانتیګریډ پورې ګرمیږي، خو دا د بیرونی تودوخې اندازه ده. اصلي تعامل د فلاسک دننه د موادو په مایع کې ترسره کیږي چې باید د هغې د تودوخې درجه له 110 سانتیګریډ درجو څخه زیاته نشي، او دا ځکه چې له دې څخه پورته تودوخه د فارمیک اسید پر ځای شاید نور زهري مواد لکه اکریلین یا آلیل الکول جوړ شي چې خطرناک، بدبویه، زهري او تاواني دي. ښه نو ګرانو زده کوونکو او قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ ته په لږ اندازه باندې فارمیک اسید لاسته راغلل، یعنې تولید شول. که چیرې موږ وغواړو چې همدې تجربې ته دوام ورکړو او ډېر مقدار فارمیک اسید ترلاسه کړو، نو کولی شو چې همدغه اوکزالیک اسید او له ګلیسرول څخه نوره هم استفاده وکړو او یو مقدار خالص اوبه هم پکې اضافه کړو او ډېر مقدار فارمیک اسید ترلاسه کړو. ښه نو پام وي د دې مخلوط څخه چې تر 104 درجې د سانتیګریډ پورې چې کومه مایع راوځي هغه باید ضایع شي، ځکه چې هغه زهري او خالص نه دی. مګر د 104 درجې د سانتیګریډ نه وروسته چې کومه مایع راوځي هغه باید 0.5% فارمیک اسید وي چې باید جلا راټوله شي. ښه نو اوس پوه شوئ چې څنګه په لابراتواري طریقه موږ کولی شو چې د اوکزالیک اسید له تجزیې څخه موږ فارمیک اسید ترلاسه کړو. هو معلم صاحب. ډېر ښه، د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې تجربې ته دقیق متوجه وئ. اوس هم ټولګي ته ځو، پاتې درس هم دوام ورکوو او د دې تجربې پایلې هم په سکرین باندې ګورو. د تجربې پایله: په دې تجربه کې مو وکولای شو چې فارمیک اسید د اوکزالیک اسید د تجزیې له لارې په بریالیتوب سره په لاس راوړو. د ګلیسرول د کتلیست په مرسته تعامل د سانتیګریډ په 110 سانتیګریډ درجو کې پیل شو او د ساده تقدیر له لارې لومړني مواد راټول شول. وروسته له جزیي تقدیر څخه مو هغه مایع چې تر 104 درجو د سانتیګریډ پورې راووتله هغه مو جلا او خالص فارمیک اسید مو د 0.5% ایزوتروپ په بڼه ترلاسه کړل چې په نهایت کې فارمیک اسید ترلاسه او تجربه په بریالیتوب سره سرته ورسېده. ښه نو په لابراتواري طریقه خو مو د فارمیک اسید د استحصال طریقه عملاً مشاهده کړه. اوس نو راځئ چې په دې باندې هم ځان پوه کړو چې فارمیک اسید په کومو ځایونو کې کارېږي. د فارمیک اسید کارېدنه: فارمیک اسید د الډهایدونو په څېر د ضد عفوني کولو خاصیت لري. د دغه تیزاب لږ اندازه په شاتو کې شتون لري چې د شاتو له خوسا کېدو او رستېدو څخه مخنیوی کوي. له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو په ساتلو او د څرمنې په صنعت کې ګټه اخیستل کیږي چې په عمومي ډول فارمیک اسید د کیمیايي سرو او پلاستیکونو په تولید کې د لومړنیو موادو په توګه کاریږي. نو دا خبره ده معلم صاحب چې دا شات کلونه پاتې کیږي خو هیڅ هم پرې نه کیږي. دا ټول د فارمیک اسید برکت دی. بالکل افغانستانه همدا د فارمیک اسید برکت دی چې له امله یې شات له ورستېدو او خوسا کېدو څخه ساتل کیږي. ښه نو په دې خو پوه شوئ چې له فارمیک اسید څخه په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. اوس هم غواړو چې په اسیتیک اسید باندې ځان پوه کړو، خو له یوې لنډې دمې څخه وروسته. قدرمنو دوستانو یوه لنډه دمه اخلو، بیرته زه راګرځو.
قدرمنو دوستانو د کیمیا ښوونیزې خپرونې وروستۍ برخې ته مو هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو په لابراتواري طریقه د فارمیک اسید د استحصال په هکله خبرې کړې او دغه راز د فارمیک اسید د کارېدنې په ځایونو باندې هم وغږېدو. اوس نو غواړو چې په دې باندې ځان پوه کړو چې اسیتیک اسید څه ډول تیزاب دی او کومې ځانګړنې لري. اسیتیک اسید چې له مهمو عضوي تیزابونو څخه شمیرل کیږي، جوړښتیز فورمول یې CH3 رابطه C 2 ګونې رابطه O رابطه OH دی. د اسیتیک اسید نوم د سرکې له لاتیني نوم اسیتوم څخه اخیستل شوی دی. په سرکه کې د دې تیزابو غلظت له 4 څخه تر 6% دی چې سرکې ته ځانګړی خوند او بوی ورکوي. اسیتیک اسید د سانتیګریډ په 14.7 سانتیګریډ درجې تودوخه کې جامد حالت لري او د یخ په بڼه موندل کیږي. نو له همدې کبله د سرکې جامد تیزاب د ایتانویک اسید په نوم یادیږي. معلم صاحب دا د یخ بڼه په رښتیا هم ماته ډېره جالبه ده. یعنې داسې هم کیدای شي چې هغه مایع د سرکې تیزاب د لکه یخ شانته شي. بالکل اسان جانا، خو دا هغه مهال کیدای شي چې د تودوخې درجه 14.1 یا تر دې کمه وي. ښه نو د اسیتیک اسید په هکله خو مو لومړني معلومات حاصل کړل چې یو له مهمو عضوي تیزابو څخه شمیرل کیږي او نوم یې د سرکې له لاتیني نوم اسیتوم څخه اخیستل شوی دی. اوس یې په فزیکي خواصو غږیږي. د اسیتیک اسید فزیکي خواص: د سرکې خالص تیزاب بیرنګه کرسټالونه لري چې د تودوخې په 14.7 درجې سانتیګریډ کې ویلې کیږي او په 113 سانتیګریډ درجو کې په ایشېدو راځي. دا تیزابونه په اوبو کې حلیږي او د آیونایزیشن درجه یې د 3% په شاوخوا کې ده. کله چې اسیتیک اسید په اوبو کې حل شي نو د اسیتیت او هایدروجن ایونونه تولیدوي. ښه نو په دې برخه کې اوبه کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. اوس به هم د اسیتیک اسید په کیمیايي خواصو باندې وغږیږو ترڅو پوه شو چې دا څه ډول کیمیايي خواص لري. د اسیتیک اسید کیمیايي خواص: اسیتیک اسید د نورو عضوي تیزابونو په څېر له ځانه تیزابي خواص ښیي او همدارنګه له فلزونو او القلیو سره د تعامل په پایله کې مالګې جوړوي. د بیلګې په توګه له القلي سره تعامل، له فلز سره تعامل. ښه نو ګرانو زده کوونکو، له القلي سره په دې تعامل کې تاسې ګورئ چې اسیتیک اسید له سودیم هایدروکساید سره تعامل کوي او په پایله کې د سودیم اسیتیت مالګه او اوبه ورڅخه ترلاسه کیږي. په یاد وي چې دغه تعامل د تیزاب القلي تعاملونو یوه ساده بیلګه ده چې اسیتیک اسید پکې خپل پروتون له لاسه ورکوي او سودیم هایدروکساید بیا دغه پروتون اخلي. په دې بل تعامل کې تاسو ګورئ چې خالص فلزي سودیم له اسیتیک اسید سره تعامل کوي. په دې ځای کې د تیزابو له هر مالیکول سره یو اتوم سودیم تعامل کوي چې په پایله کې د سودیم اسیتیت مالګه او د هایدروجن ګاز تولیدیږي. پام وي چې دغه تعامل نه یوازې مالګه جوړوي بلکې د هایدروجن ګاز ازادېدل یې ځانګړی اهمیت لري. معلم صاحب دا تیزاب په کوم طریقو ترلاسه کولی شو؟ ابا جانا، موږ کولی شو چې اسیتیک اسید په دوو بیلابیلو طریقو باندې استحصال کړو چې یوه طریقه یې د ایتانولو کتلیستي اکسیدیشن دی او بله طریقه یې هم صنعتي طریقه ده. تاسو متوجه شئ؟ د اسیتیک اسید استحصال: لومړی د ایتانول له کتلیستي اکسیدیشن څخه. په دې تعامل کې وینو چې یو مالیکول ایتانول اکسیدیشن کیږي او په پایله کې یو مالیکول اسیتیک اسید او یو مالیکول اوبه لاسته راځي. دویم، په صنعتي طریقه د اسیتیک اسید استحصال. په دې طریقه کې د اسیتلین یو مالیکول د اوبو له یو مالیکول سره تعامل کوي او په پایله کې اسیتلین اکسیدایز او اسیتیک اسید لاسته راځي. په دې تعامل کې ایتاین یا اسیتلین له اوبو سره د سلفوریک اسید په شتون کې تعامل کوي چې دا تعامل یو هایدریشن تعامل دی او په لومړي پړاو کې ایتانال یا اسیتالدهاید جوړیږي. وروسته بیا اسیتالدهاید د مناسب اکسیدي کوونکو موادو په شتون کې اکسیدیشن کیږي او په پایله کې ایتانویک اسید یا اسیتیک اسید لاسته راځي.
انشاءالله چې تر دې ځایه خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ که نه؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو اوس به په دې باندې ځان پوه کړو چې همدغه اسیتیک اسید په کومو ځایونو او د کومو مقاصدو لپاره کارېږي. د اسیتیک اسید کارېدنه. اسیتیک اسید د موم، کڼ او تیلو ښه محلل دی او له مالګو څخه یې ارزښتناک عضوي مرکبونه ترلاسه کیږي. میتان له سودیم اسیتیت او اسیدون له کلسیم اسیتیت څخه لاسته راځي. همدارنګه المونیم اسیتیت د رنګونو په جلا کولو، د کاغذ په روښانه کولو او د درملو په جوړولو کې کاریږي. د دې ترڅنګ سلولوز اسیتیت بیا د لاک نه ماتېدونکو ښیښو، د غوړو رنګونو او دغه راز د تارونو په جوړولو کې استعمالیږي. اوس پوه شوئ چې اسیتیک اسید په کومو ځایونو کې کاریږي؟ هو معلم صاحب، دا نو په دې معنا چې دا تیزاب نه یوازې په خوراک په برخه کې بلکې په نورو ډېرو برخو کې هم د پام وړ اهمیت لري. بالکل فرح جانه همداسې ده. ښه نو راځئ چې د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې فارمیک اسید او اسیتیک اسید د ساده کاربوکسیلیک اسیدونو له ډلې څخه دي چې ځانګړي فزیکي او کیمیايي خواص لري، لکه بوی، حل کېدل، د ایشېدو ټکي او د آیونایزیشن درجې. فارمیک اسید او اسیتیک اسید له مختلفو لارو لاسته راځي، لکه د فارمالډیهاید له اکسیدیشن، اوکزالیک اسید ته تودوخه ورکول، د ایتانولو له اکسیدیشن او د اسیتلین د هایدریشن او بیا اکسیدیشن څخه. فارمیک اسید او اسیتیک اسید له فلزاتو او القلي موادو سره تعامل کوي او په پایله کې مالګې، اوبه او یا د هایدروجن ګاز تولیدیږي چې دا تعاملونه د عضوي تیزابونو تیزابي طبیعت ښیي. عضوي تیزابونه په صنعت، درمل جوړونه، کاغذ، رنګ، شاتو، پلاستیک، چرمو او د سون توکو په تولید کې د استعمال مهم ځایونه لري. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا ښاد او آباد اوسئ.